د دې وظیفې کولو سره به معشوقه یکدم تا پسې سمه لیونۍ ګرځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو، الله تعالی انسان پیدا کړی دی. په انسان کې د فطري ماده د محبت ایښودلې ده. د یو انسان د بل انسان سره فطري طور باندې مینه او محبت پیدا کیږي. کله کله دا محبت د دې مخې ته یو داسې رکاوټ راوځي چې دواړو چې کومه مینه وي هغه مینه ورسره ماته شي. نن د یو ودودو یو داسې زبردست وظیفه درته ښیم. که دا وظیفه کله تاسو کوئ نو تا پسې به معشوقه بالکل لیونۍ ګرځي. داسې مبارکه وظیفه ده. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. ډېره زیاته اسانه طریقه ده. زیات وخت درنه خرابو. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې په ورځ کې به وله یو وخت مقرر کړئ. که سحر یې کولی شي، ماسپښین یې کولی شي، مازدیګر یې کولی شي، ماښام یې کولی شي یا ماسخوتن، چې هر یو وخت یې په هغې کې به 500 کرته یا ودودو ذکر کړئ. او د دې ذکر سری به د خپلې معشوقې تصور کړئ چې یا الله د دغې معشوقې زړه زما طرف ته مایله کړي. الله جل شانه به خود د هغې زړه د ستا طرف ته مایله کړي. د دې نه علاوه که یو انسان یې ځان سره هر وخت وایي یا ودود یا ودود یا ودود، دا وظیفه د ده په خولې باندې هر وخت جاري و ساري وي. الله جل شانه به دا ټول مخلوق په دې انسان باندې مهربانه کړي. یا ودود وظیفه داسې وظیفه ده چې دا ځان ته زړونه په شان د مقناطیس راکاږي. د مقناطیس رنګه د زړونه خپل ځان ته راکاږي. نو یو ډېره مبارکه وظیفه ده. تاسې هم کولی شئ هر څوک د دې نه مکمل پیدا غشتلی شي.